الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. په پیل کې خوري خوشاله یم چې نن موږ د کتاب لپاره راټول سوي یو. ماشاءالله استادان دي، شیخ الکرام دي، لیکوالان دي، فرهنګیان دي، ځوانان دي. دا ډېر د خوشحالۍ ځای دی او ډېر ښه احساس کوم زه همدا مهال چې تاسو سره یو ځای یم. مشال صاحب ماشاءالله ډېر تکړه ځوان دی، احساس لري، انګیزه لري، پشتکار لري، انرژي لري او ماشاءالله په دې کم عمر کې ډېرې ښې لاسته راوړنې موجود دي. په پیل کې خو د تازه چاپ شوي کتاب رښتیا چې ته محمد صلی الله علیه وسلم کتاب مبارکي ورته یم او ډېر لطف یې کړی دی، مهرباني یې کړې ده او غوښتي دي چې د ځوانانو په توښه کتاب باندې زه خبرې وکړم. کتاب ډېر ښه کتاب دی. د ترتیب او انګیزې له مخې زه دا د دې ټولو کتابونو سرلاری بولم، ځکه دا لومړی کتاب د مشال صاحب دی چې چاپ شوی دی. نو د دغه مخې نه دا نو د دې کتابونو سرلاری دی او په دوام یې ماشاءالله دومره ښکلي او مهم کتابونه ژباړل سوي دي. یوه مسله چې ما ته ډېره مهمه ده او شخصا زما لپاره ډېره ځانګړې وي تل، هغه د ژوند په ډېره بېلابېلو برخو کې او مخصوصا د لیکوالۍ په برخه کې ویلی سم، هغه د لیکوال اخلاص دی. دا ما ته ډېر 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 خوند راکوي. معمولا همیش چې دغه رقم یو څه ګورم نو د ځوانانو توښه کتاب کې د لیکوال اخلاص له ورایه پکې ښکاري. د اخلاص یو لامل دا هم کېدلی سي چې دی په دې وخت کې د مدرسې طالب دی، دی د حجرې طالب دی، دا یو معصوم طالب د درسونه وایي، لیکن په دغه وخت کې یوه ډېره ښه هغه لري، انګیزه لري، یو ډېر ښه فکر لري او په نتیجه کې د ځوانانو توښه کتاب رامنځته کېږي. نو دا یوه مخلصانه هڅه ده او په لوستلو سره حتما خوند اخیستلی سي. کتاب تقریبا 3 کاله وړاندې چاپ شوی دی او دا کتاب ما 2 کاله وړاندې لوستی دی. په لمر تلویزیون کې زما یوه اسلامي خپرونه وه، د خوږې کیسې په نوم، د ماشومانو لپاره وه، د تنکیو ځوانانو لپاره وه. نو په هغې کې دا کتاب ما له یو کتاب پلورنځي څخه ترلاسه کړه، ومې لوسته او ماشاءالله په خپرونه کې مې ډېره ښه استفاده ترې وکړه، ځکه وصیتونه او نصیحتونه او معمولا موږ تاسو ځوانانو ته، ماشومانو ته وصیتونه او نصیحتونه لرو. دا مسله ډېره مهمه ده. ما ته د مصطفی صادق رافعي خبره را یادېږي، یو مصری لیکوال دی، یو عالم دی، دانشمند دی. هغه وایي چې هغه لیکوال چې د خپل د زړه خبرې، د خپل د زړه احساسات په صادقانه او مخلصانه توګه سره وړاندې کوي، نو هغه چې دی هغه د دې پر ځای چې مثلا ټولنې ته مفید تمامیږي، نه د سودا او د بزنس او نورو مسایلو له وجې نه. نو په دې کتاب کې اخلاص ډېر ښه تر سترګو کېږي. په سریزه کې مشال صاحب ډېره ښه خبره کوي او هغه د ده د فکر څرګندونه هلته ښکاري. دی د زاد الطالبین یوه رساله ده، د حدیثو یو ابتدایي کتاب دی. ماشاءالله چا چې مدرسه لوستی حتما به دا کتاب لوستی. دا د دې کتاب په تاثر کې له خپلو ملګرو سره دا خبره یادوي چې هر وخت که خدای ما ته توفیق راکړه، خدای ما ته وس راکړه، زه به د زاد العالم په نوم یو کتاب لیکم، د عالم توښه په نوم باندې. خو کله چې دغه کتاب لیکي، دا کتاب رامنځته کوي، نو بیا دلته فکر کوي چې دا خو د عالم توښې لپاره کم بولي، لیکن د ځوانانو د توښې لپاره دا وړاندې کوي. 2 کلمو ترکیب پکې موجود ده. یو ځوانان دي چې ډېر یو مهم او اساسي اړخ د ټولنې او د بشري ټولنو کېدلی سي. دویم اړخ یې توښه ده چې دا زموږ د ژوند او زموږ د ژوند د پای د آخرت لپاره یو مهمه مسله ده چې موږ باید ولرو او ترسره یې کړو. کتاب چې دی 50 صفحو کې دی، کوچنۍ ښایسته رساله ده، هلته ایښې ده او 22 وصیتونه پکې د بېلابېلو علماو، د بېلابېلو اکابرینو، محدثینو او علماو اقوال پکې وړاندې شوي دي او ډېره ښه مهم بحثونه په دلته سوي دي په مهمو او اساسي مسایلو باندې د ځوانانو لپاره.
د علم په هکله پکې ډېر ښه بحث شوی، وصیتونه شوي دي، د نورو مسایلو په هکله ټولنیزو مسایلو په هکله باندې خبرې شوي دي. معمولا هغه مسایل او هغه موضوعات چې د نن ځوان لپاره له اخلاقي لحاظ نه د اصلاحي اړخ نه ورته مهم دي، په هغه موضوعاتو باندې بحثونه شوي دي او د ډیرو معتبرو اکابرونو او د علماو له ادرس څخه په ډیرې بښنې سره په منځپانګه کې چې یوه ډیره ښه مسله تر سترګو کیږي په دې کتاب کې، هغه دا ده چې د دې کتاب د منځپانګې ځواک چې دی هغه د نصوصو په راوړلو کې دی. دی ټول هغه نصیحتونه چې د علماو له قوله راوړي په دوام د اثبات لپاره او د ځواک او د قوت د خپلې خبرې لپاره دی له نصوصو څخه استفاده کوي. هلته آیت شریف راوړي، هلته حدیث شریف راوړي او په دې توګه باندې مخکې ځي او په پای کې ورسره دی خپل نظر د دغه موضوع په ارتباط باندې له اجتماعي لحاظ نه شریکوي. دا مثلا زما په نظر ډیره مهمه ده که موږ بحثونه هم کوو، که موږ لیکنې هم کوو، که موږ مثلا خپل پخواني مسایل راڅیړو او په نن ټولنه کې ځوانانو ته وړاندې کوو. په دې کې دا مسله زما په نظر ډیره اهمه ده چې موږ یوه پرتله له اوسني وضعیت سره ولرو. دلته نتیجه ډیره مفیده راځي ځکه چې د اوسني نسل ځوانان یا ستا مخاطبین، ستا اډینس چې څوک دي، هغه ستا په دې خبرو کې، ویناو کې یا په کتاب کې خپل ځان بیرته ګوري. زر له دې مسلې سره هغوی ټچ کېدلی سي چې دا د منځپانګې له اړخ نه یو ډیره مهمه او ښه بحث دی. په بله مسله دا ده، ما خو هغه لیکلې ده، مخکتنه مې رسمي یم لیکلې ده، لیکن زه غواړم لنډ ووایم چې بیا اوږده نه شي ډېره. د کتاب مسایل چې دي هغه نصیحتونه دي، وصیتونه دي د علماو، او موږ او تاسو د دې حدیث شریف باندې زه د دې خبرې دوام ورکوم چې الدین نصیحه، دین چې دی دا نصیحت دی زموږ او تاسو لپاره. او دا موږ او تاسو ګورو چې معمولا په دغه مسایلو کې ډیر فوکس د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم سیرت چې لولو، ډیر فوکس په ځوانانو باندې شوی. دوی به په خپلو مجلسونو کې کېنول، وصیتونه به یې ورته کول، نصیحتونه به یې ورته کول، ښه راغلاست به یې ورته ویلې او په خپلو مجلسونو کې به یې ځوانانو ته ډیره مینه ورکوله او غوښتل چې په دغه طریقې سره خپل نسل بدل کړي او ښه هغه ولري. یو کتاب ما لوسته، هغې کې ډیره جالبه خبره سوې وه دغه د ځوانانو په ارتباط باندې او د هغوی د اهمیت په ارتباط باندې چې ټولنه کې څومره اهمیت لري. کله چې د اسلامي تاریخ ته موږ او تاسو سر ورښکاره کوو، او هلته بحث د صلیبیانو سره د مسلمانانو د جګړو بحث چې راځي، دلته ډیر وخت صلیبیان په جګړو کې د ډیرو امکاناتو باوجود دوی ماتې خوري. کله چې دوی ماتې خوري، دوی فکر کوي چې ولې موږ د مسلمانانو پر وړاندې ماتې خورو، زموږ امکانات نسبت له دوی نه ښه دي. په دې نتیجه کې دوی بیلابیل بحثونه له خپلو ملګرو او دوستانو سره مطرح کیږي او په نتیجه کې دوی دې نتیجې ته رسیږي چې موږ په دوه درې لامل یې ښیي چې موږ یو په دې طریقې سره کولی شو چې دې هدف ته ورسیږو چې هغه د مسلمانانو د ځوانانو ایمانی ځواک دی. او بله مسله چې نتیجه کې دوی وایي چې موږ څه باید وکړو، دوی وایي چې د مسلمانانو په نوي نسل باندې موږ باید ډیر فوکس وکړو. همدلته د فکري جګړې مسایل هم رامنځته کیږي، د بحثونه هم رامنځته کیږي او د صلیبیانو لخوا نه فکري جګړه شروع کیږي. لیکن اساسي بحث چې دی کې زما نقطه دلته دا ده، اساسي بحث چې دلته کیږي دوی په ځوانانو او په نوي نسل باندې فوکس کوي. نو د ځوانانو او نوي نسل روزنه دا د ټولنو د بدلون لپاره، د بشري ټولنو د بدلون لپاره او د هرو افکارو خلک چې چېرته هغوی په خپلو ځوانانو باندې کار وکړه، په خپلو نوي نسل باندې کار وکړه، دوی به د بدلون او تغییر پر مخ باندې ډیر مستحکم او ښه قدمونه واخلي. کتاب چې دی د سبک له اړخه خبره پې کوو، دا یو تربیتي، اصلاحي او دعوتي کتاب دی. اخلاقي موضوعات ورسره مله دي. از یو لیکوال دعوتګر
مو خو دعوتګر معمولا دعوتګر مسله لږ بل رقم مطرح کیږي زموږ ټولنو کې یوازې هغه څوک چې هغې خبرې کوي هغه ډېر هغه کیږي او یو بل رنګ لري. لیکن که د دعوت اصلي مسله وڅېړل شي موږ کتبي دعوت لرو نور دعوت نورې هغه لرو نو دا د کتبي دعوت یوه ډېره ښه کتاب ده ډېره نرمه ډېره خوږه ژبه پکې استفاده شوې ده. بله مسله دا ده چې په کتاب به د نقد لاړخه ډېر نه غږېږو ځکه چې دا د مشال صاحب لومړنی کتاب دی که څه هم دغه مسله او موضوع چې ده د نصیحتونو د وصیتونو د ویناو د علماو دا مسله یو څه تکراري هم ده ځکه په دې برخه کې موږ ډېر آثار او کتابونه لرو. د دې باوجود یو څه نوره هم پکې مشال صاحب هڅه کړې ده لږې نوي کړي دي خو د دې باوجود هم یو ښه کتاب دی ډېرې کمې جزئي و املایي مشکلات یې درلوده نور په ټوله کې ډېر فوقالعاده کتاب دی او دا چې د ده لومړنی کتاب دی نو په دې لپاره دا زه یو ډېر ښه کتاب بولم او دا یې سرلاره شو چې تقریبا 6 کتابونه ته رسیږي د مشال صاحب د کتابونو د چاپ مسئله دا ډېره مهمه او اساسي خبره ده. زه خپلې خبرې راټولوم نور دوستان دي وخت به م کم وي په ټوله کې ډېر خوشحاله شوم چې دې ناسته کې مې ګډون درلوده استادانو ډېرې ښې خبرې وکړې مشال صاحب ته ډېر مبارکي وایم دعا درته کوم انشاءالله موږ تاسو ته یوه مسله ډېره مهمه ده رانه خبرې اوږدې نه سي چې موږ او تاسو ته دا ډېر مهمه ده چې راځئ یو بل ته لاس په لاس کې ورکو د یو بل مټ اوسېږو بازو اوسېږو یو بل سپورټ کو سپانسر کو دا ډېره غټه مسله ده. که موږ او تاسو سوشل میډیا کې وګورو په نورو وضعیتونو کې وګورو د نورو افکارو خلک وګورو دوی ډېر نور تشویقوي خپل ملګري لاس ورکوي مټ ورکوي اقتصادي همکاري کوي مالي همکاري کوي تبلیغاتي همکاري کوي لیکن د خپل فکر د وسعت لپاره او د هغې د تنشیر لپاره دوی کار کوي. لیکن متاسفانه زموږ مسلمان ځوانان په دې برخه کې ډېر کمزوري لیدل کېږي. موږ په ډېر سختۍ یو بل ته لاس ورکوو. یو ساده پوسټ د یو ملګري ته د کولو لپاره ډېره غټه کیسه راته ښکاري. نو دا مسله ډېره مهمه ده چې دا په نظر کې وساتو. ډېره مننه او بیا دې هم درته ډېر مبارک کي ټولو دوستانو ته ټولو ځوانانو ته الله تاسو ته خیر درکړي. السلام علیکم ورحمة الله.